السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زه یم اجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه په دریو موضوعاتو باندې خبره کوم. د ټولو نه اول د افغان مهاجرینو په مدت کې د توسیع لپاره خیبر پښتونخوا حکومت یو لویه فیصله کړې ده. د دې نه علاوه په اسلام آباد او کابل کې د پاکستان او افغانستان اعلی سطحي به یک وخت په دواړو کیپټل ښارونو کې مذاکرات شروع دي. د دې نه علاوه علي امین ګنډاپور لاهور های کورټ بار کونسل ته اهم ترین خطاب کړی دی او په هغې کې هغه یو شمیر خبرې ډسکس کړي دي. د پروګرام د باقاعده آغاز نه تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او په کامنټ باکس کې خپل تاثرات درج کړئ چې ما ته پته لګي چې ستاسو آرا او تاثرات څه دي. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز به کوو چې خیبر پښتونخوا حکومت کوله او د افغان مهاجرینو په حمایت کې راغلی دی او د هغوی لپاره د توسیع ورکولو، یعنی پاکستان کې د افغان مهاجرینو توسیع کې د مدت کې توسیع ورکولو لپاره خیبر پښتونخوا حکومت اهم فیصله کړې ده. زرایو تر مخه خیبر پښتونخوا حکومت صوبایي اسمبلی ته د یو قرارداد راوړلو اراده لري او ډیر زر به دا قرارداد صوبایي اسمبلی ته پیش کړی شي. په دې کې دوه بنیادي خبرې دي. په هغې کې اولنۍ مطالبه دا شوې ده چې په افغانستان کې څومره هم افغان کډوال دي د دوی په مدت کې د توسیع وکړی شي، یعنی په پاکستان کې چې څومره قیام دی په هغې کې د توسیع وکړی شي او چې کوم د هغوی خلاف کریک ډاون شروع دی دا د لږ ساعت لپاره ودرولی شي او دا عمل د سیستمیټک طریقې سره مخ پر وړاندې بوتللی شي. او دویم په دې کې چې کوم خبره ده هغه د وفاقي حکومت نه خیبر پښتونخوا به د دې قرارداد په ذریعه مطالبه کوي چې د افغانستان سره د مذاکراتو لپاره خیبر پښتونخوا ته واک اختیار ورکړي. کتونکو افغانستان سره چې کوم مذاکرات کېږي په دې قرارداد کې خیبر پښتونخوا حکومت دا هم مطالبه لري چې ټي او آرز د وفاق حکومت یعنی وفاقي حکومت د ټي او آرز په دې کې متعین کړي او بیا به مونږ دا معامله مخ پر وړاندې بوځو. خو په دې کې د ټولو نه اهم د افغان مهاجرینو مسله ده. د هغوی په مدت کې د توسیع لپاره خیبر پښتونخوا حکومت کولاو میدان ته راوتی دی او غواړي چې په دې کې چې کوم دی د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د یو قرارداد په ذریعه توسیع وکړي شي. کتونکو دا مهال که زه لږ ذکر وکړم د 1 اپریل نه تقریبا 48,000 پورې افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي او دا ډیر غټ تعداد دی په پاکستان کې چې کوم کډوال اوسیږي پی او آر کارډ لرونکي ای سی سی کارډ لرونکي او تقریبا چې کوم 7-8 لاک چې کوم غیر قانوني نور افغانان دي د دوی ویستل به ډیر ګران پریوزي حکومت ته، ځکه چې په دې باندې ډیره انرژي او وسایل ضایع کیږي او دا عمل که چېرې په د اوسني رفتار سره روان وي تقریبا په دې به تقریبا 4-5 کاله ولګي. نو په کار دا ده چې دی حکومت لا افغان حکومت سره کینی او په دې باندې دی چې کوم دی مشورت وکړي چې به تاسو ته کومه طریقه پوسیبل ده، ممکن ده په هغه طریقې باندې تاسو ولنټیرلی د پاکستان د خپل وطن ته وځئ. د دې نه علاوه زه بل ذکر وکړم چې خیبر پښتونخوا د وړاندې نه هم دا مطالبه کړې وه چې دوی به په خیبر پښتونخوا کې چې کومه دهشتګردي ده په دې معامله باندې د افغان حکومت سره مذاکرات کوي او په دې مذاکراتو کې به هغوی په دې کنوینس کوي چې خیبر پښتونخوا چونکې د دهشتګردۍ نه زیاته متاثره ده نو د هغوی سره به په دې باندې مذاکرات او مشاورت کولی شي. دې لړ کې تقریبا میاشت 2 مخکې هم خیبر پښتونخوا حکومت وفاق ته یو درخواست کړو چې به د افغانستان سره چې کوم مذاکرات د دوی مجوزه دي د دې لپاره د ټي او آرز متعین کړي شي. کتونکو د دې نه علاوه دویم اهمترین موضوع زما سره دا ده چې په کابل او اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ به یک وخت اهمترین مذاکرات جاری دي. کتونکو زه به شروعات وکم د کابل د مذاکراتو نه چرته د جی سی سی یعنی جوائنٹ کوارډینیشن کمیټي اجلاس کیږي. په دې کمیټې کې د پاکستان چې کوم د وفد مشري د هغه خصوصي نماینده صادق خان کوي او د افغانستان د وفد مشري نائب دفاع وزیر عبدالقیوم ذاکر کوي. په دې کې چې کوم دی څنګه چې تاسو ته پته ده په دې معامله کې به دوی بارډر مینجمنټ یعنی په بارډر باندې چې کوم معاملات دي د چوکو معاملات دي که د سکرمشز یعنی د ډز ډوز چې کوم معاملات دي دا به ډسکس کولی شي او بارډر کې چې کوم مسایل دي هغه به له منځه وړلی شي. د دې نه علاوه په دې مذاکراتو کې سیکیورټي ریلیټډ یعنی د امنیتي چارو ریلیټډ چې کوم معاملات دي هغه هم ډسکس کولی شي. ځکه چې د دې نه دا څرګندیږي که چېرې امنیتي خبرې په دې کې ډسکس کېږي نو یقینا په دې کې به د ټي ټي پي او د بي ایل اف خبره هم ډسکس کېږي. د دې نه په ښکاره توګه دا په نظر راځي ځکه چې صادق خان دا خبره کړې ده که چېرې د دواړو ملکونو مذاکرات مخ پر وړاندې تلل وي نو د دې لپاره پکار ده چې هغه مسایل کوم چې ټینشن جوړي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه مسایل د منځه لرې کړي شي. د دې نه علاوه په دې کې به چې کوم دی بارډر مینجمنټ ایشوز او د افغان مهاجرینو مسله هم ډسکس کېږي. د دې نه علاوه په
په اسلام آباد کې چې کوم وفد دی د دې مشري نورالدین عزیزي کوي، څوک چې د افغانستان وزیر تجارت دی، د هغه په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وفد موجود دی او هغه په پاکستان کې د مختلف چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې خبرو اترو کې د افغان مهاجرینو مسله سرفرسته، د دې نه علاوه تجارت یعنی دو طرفه تجارت، ټرانزیت ټریډ هغه ته ویل شي یعنی افغانستان چې د پاکستان په لاره باندې د هندوستان یا د نړۍ د نورو هیوادونو سره د ګوادر یا د پورت قاسم په ذریعه کولی شي، نو دې ته ټرانزیت ټریډ ویل شي. د دې نه علاوه د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم ټرانسپورټیشن دی، په کې چې کوم هنډان دي، د دې د لرې کولو لپاره هم په دې مذاکراتو کې خبرې اترې کولی شي. کتونکو د ټولو نه اهمترین معامله دا ده که چې د مهاجرینو مسله وي، که په تورخم بارډر باندې د ډز مسله وي، د هغې له وجې د دواړو هیوادونو چې کوم تجارت دی هغه ډېر زیات متاثر کیږي. زه به لږ ذکر وکړم چې په تورخم باندې چې کوم د تیرو ورځو کې ډزې شوې وې او د هغې تقریبا 45 ورځې دغه لړۍ جاري وه، نو د دې له وجې پاکستان ته تقریبا ویل کېږي چې د 26 ارب روپو نقصان رسېدلی دی. او دغه رنګ په کال 2023 کې د دواړو هیوادونو چې کوم تجارت او دو طرفه تجارت هغه 2 ارب ډالر ته د هغې والیوم رسیدلو، یعنی حجم یې 2 ارب ډالر ته رسیدلو. ولې د دو طرفه مسایلو له وجې په بارډر باندې چې کوم د څوکو یا د چک پوسټونو د جوړولو معامله ده او په هغې له وجې چې بارډر بند شي یا د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم جړپونه وشي یا د مهاجرینو چې کوم مسله ده، یو شمېر نور مسایل دي دو طرفه، د دې له وجې د دو طرفه تجارت ته ډېر زیات نقصان رسیدلی دی او په دې کې تقریبا 52% کمې راغلی دی او ویل کېږي چې دا مهال تقریبا د 1 ارب نه کم یعنی 800 میلیون ډالر چې کوم دی هغه ټریډ راکم شوی دی، یعنی تقریبا 52% دغه ټریډ راکم شوی دی، دو طرفه تجارت چې کوم دی. کتونکو د پروګرام په دې برخه کې به زه خبره کوم چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور لاهور بار کونسل چې کوم اجلاس او هغې ته ډېر خطرناک بیان ورکړی دی. هغه په کې د اسټابلیشمنټ او د حکومت او دغه رنګ د تحریک انصاف او د عمران خان او یو شمېر نور مسایل باندې فوکس کړی دی. د ټولو نه اول هغه دا ویلو چې د آیین پامالۍ او دغه رنګ په ملک کې چې کوم مارشله لګېدلې ده په ماضي کې، د دې له وجې پاکستان د ترقۍ په ځای باندې ښکته تللی دی او د غربت سره مخ شوی دی. هغه د بټو په ټرایل باندې هم سوالونه راپورته کړي دي، یعنې د ذوالفقار علی بټو له چې کوم ټرایل شو د هغې په نتیجه کې د هغه پانسي شوې وه. په دې معامله هم علي امین ګنډاپور خبره کړې ده او ویلي دي چې نن ذوالفقار علی بټو ته د پاکستان د ټولو نه لوی سیول ایوارډ ورکولی شي. د دې دا مطلب دی چې هغه بې ګناه دی، نو د هغه په عدالتي قتل کې چې کوم کسان ملوث دي هغوی ته کومه سزا ورکړې شوه. یقینا چې دا ډېر زیات اهمترین سوال دی. د 8 فروری الیکشن په اړه علي امین ګنډاپور ویلي دي چې د 8 فروری چې کوم الیکشن شوی دی د هغې نه دا ثابته شوې ده چې اسټابلیشمنټ ته سلیکټډ خلک پکار وي. د هغې نه علاوه عمران خان رهایی په اړه هغه خبره کړې ده او ویلي دي چې عمران خان که چېرې رها کړی شو نو دا به د دې چې کوم نظام دی په پاکستان کې فرسوده نظام دی، د دې مرګ ثابت شي. هغه دا هم ویلي دي چې د دې نظام خلاف به د یعنی د تحریک انصاف چې کوم جنګ دی دا به جاري وي او په آخره کې هغه شعر ویلی دی او خپل تقریر د پښتو په یو شعر باندې ختم کړی دی او ویلي دي چې یا به غر ماتوم یا به سر ماتوم. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.